د هلمند والي مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي د ګڼ شمېر مسؤلینو او مخورو سره وکتل. د هلمند ولایت مقام ویان مولوي محمد قاسم ریاض وویل چې راغلو مسؤلینو د خپل اړوند ادارو مهم موضوعات لکه ښاري نظم، امنیت، اقتصادي پروژې، تخنیکي مسایل او ستونزې شریکې کړې او د لا ښه کار کولو چارو ښه سمبالښت او ستونزو حل لارې په برخه کې د ولایت مقام څخه د پاملرنې او همکارۍ غوښتنه وکړه. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي عبدالرحمن مسلم کندوزي صاحب ولایت مقام کې د ګڼ شمېر مسؤلینو، ولسوال صاحبانو، رئیس صاحبانو، نظامي قومندانانو او همدارنګه د یو شمېر قومي مخورو او متنفذینو سره وکتل. راغلو مشرانو او مسؤلینو خپل اړوند ځینې ستونزې، وړاندیزونه او بېلابېل موضوعات د حل په موخه شریک کړل چې ښاغلي حاجي والي صاحب ورسره د جزئیاتو په اړه بشپړ مفاهمه وکړه. د هغوی غوښتنې یو په یو په نوبتي ډول باندې واورېدلې او له خپل لوري د امکان تر حده د لازمې همکارۍ او بشپړ پاملرنې ډاډ ورکړ. ښاغلي ریاض وایي هلمند والي له هغوی سره د موضوعاتو د هررخیز جزئیاتو اړوند د بشپړه مفاهمه وکړه، یو په یو او په نوبتي ډول یې ورسره خبرې وکړې، لازم تدابیر مطرح او د چارو د لا ښه سمون په موخه یې لازمې سپارښتنې وکړې. هلمند والي د چارو په اصولي ډول ترسره کولو باندې ټینګار وکړ او په دې برخه کې له خپلې لوري د بشپړې همکارۍ ډاډ څرګند کړ.